اسلامي امارت وروستیو نږدې 2 کلونو کې د څه باندې 25 ځانمرګو بریدګرو د نیول کېدو خبر ورکړی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو نږدې 2 کلونو کې 25 ځانمرګي بریدګر نیولي چې پر عامه ځایونو یې د برید هوډ درلود. که څه هم د دغه وزارت ویان په دې تړاو چې دغه کسان په کومې ډلې پورې اړوند دي څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د نیول شویو کسانو له ډلې 15 هغه پاکستانیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی په دې هکله وویل د افغانستان د اسلامي امارت کشفي استخباراتي او څیړنیزو ځواکونو خپل کشفونه لرل او مجرمین یې نیولي چې څه باندې 25 کسانو غوښتل دلته ځانمرګي بریدونه وکړي، هغوی نیول شوي دي. عبدالمتین کانی دغه راز زیاتوي چې د اسلامي امارت له بیا راتګ وروسته له تاجکستان او ازبکستان سره پر ګډو پولو د توغندیو د توغولو د 2 پیښو مخنیوی اهم شوی دی. په دې لړۍ کې ځینې شنونکي پر دې باور دي چې د امنیت ضد پیښو مخنیوی پر اسلامي امارت د خلکو او ګاونډیو هیوادونو باور زیاتولی شي. د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه په 24 ساعته ډول د امنیت پر ټینګښت بوخت دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې کورنی او سیمه ییز امنیت ګډوډ کړي.